په افغانستان کې د روان وضعیت د کنټرول لپاره د افغان حکومت تازه اقدامات. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي تر راتلونکو 15 ورځو به له هندوستان څخه 15,000 ټنه غنم افغانستان ته وارد شي. هغه وروسته چې د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه په افغانستان کې اندېښنې په زیاتېدو شوي او د ځینې ګاونډي هیوادونو له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې، هممهاله د هیواد په لویو ښارونو کې د هټیوالو لخوا د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. دغه چارې نه یوازې عام خلک بلکې سوداګر هم له جدي اندېښنې سره مخ کړي دي. تازه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن سه شنبه د یو ویډیو پیغام له لارې ولس ته په خطاب کې وویل روان وضعیت د حکومت له لوري تر کنټرول لاندې او د کابو کولو لپاره یې ځینې اقدامات عملي کېدو په حال کې دي. ښاغلي غني وویل افغانستان په بازارونو کې د سوداګریز ثبات راوستو په هدف اړوند ادارې مسؤلې شوي چې په اړو کسانو 40 زره ټنه غنم وویشي. هغه زیاته کړه د 15 ورځو په جریان کې به له هندوستان څخه 15,000 ټنه غنم افغانستان ته وارد شي او 15,000 نور زموږ د سوداګرو لخوا له هندوستان څخه اخیستل شوي. نن ما مالیې او بهرنۍ چارو وزارتونو ته امر کړی چې د رامنځته شوي په اړه دوړ په اړه چې اساس نه لري ټول سوداګرو ته لارښوونه وکړه څو اضطراري حالات لپاره چمتووالی ولري. ولسمشر غني همداشان وویل په کورنیو بازارونو کې د ثبات رامنځته کېدو لپاره له ټولو ګاونډي هیوادونو سره زموږ سوداګریزې راکړه ورکړه په عادي ډول دوام لري. ښاغلي غني دا هم وویل چې افغان حکومت د یو منظم پروګرام له لارې د خوراکي توکو له هیڅ ډول کمښت سره مخ نه دی. ولسمشر وایي شاوخوا 1000 کانټینره غوړي د هیواد په شمالي بندرونو کې شته چې د یو لړ مراحلو وروسته به د افغانستان مارکیټونو ته انتقال شي. د ویډیو له کتلو مې ډېر زیاته مینه او مننه. کوم دغه ویډیو خوښه سوي وي حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.